احترامات مې ومنئ دوستانو دا چې ډېری ملګرو دوستانو هم دا ویلي چې کاریاب صاحب د وردګو او د لغماني ورونو ترمنځ کم جنجال په ټولنیزو رسنیو کې رامنځته شوی دی د دې لپاره باید ته غږ اوچت کړي نو ما دا بهتره وګڼله زه د مشرقي د رضاکار ځوانانو د رئیس په حیث باندې په دواړو قومونو باندې دا غږ کوم چې موږ او تاسو افغانان به یو او افغانان یو په تاسو باندې دا غږ کومه چې راځئ په سوله ییز ډول باندې دا موضوع حل کړو ډېری ملګرو دوستانو هم دا ویلي چې کاریاب صاحب د دې منازعې او شخړې د حل لپاره باید ته د دې په منځ کې جرګه شي تر څو دغه د لغماني ورونو او وردګي ورونو ترمنځ چې کوم خصومت او جنجال او شخړه رامنځته شوې ده باید دا حل شي زه دا وایم چې راځئ چې په یو اتفاق شو سره متحد شو او بالاخره دغه لانجه حل کړو زه د قومونو ترمنځ تبعیض او نفاق نه ایجادوم که لغمان دی او که وردګ دی زما ورور دی یو افغان دی په ټولو باندې دا غږ کومه چې راځئ سره متحد شو او دغه کومه شخړه او جنجال چې ستاسو ترمنځ ایجاد شوی دی د دې لپاره باید سره کینو بحث سره وکړو تر څو دغه خصومت او کومه حسد او بغض او نفاق چې رامنځته شوی دی د دې لپاره باید حل لاره ولټوو تر څو په قومونو کې دغسې تبعیض ایجاد نه شي ملګرو دوستانو ویلي چې کاریاب صاحب د دې منازعې لپاره باید ته منځ ته راودانګي نو ما دا بهتره وګڼله چې زه د مشرقي د رضاکار ځوانانو د رئیس په حیث باندې په دواړو قومونو باندې دا غږ کومه په وردګ ورونو باندې په لغمانیانو باندې چې وروره دغه تبعیضونه چې دی مه ایجادوئ د موجوده حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې باید په خپلو صفونو کې داسې اشخاص پرې نه دي چې هغه په اصطلاح تبعیض ایجادوي د قومونو ترمنځ ناندرۍ او ستونزې ایجادیږي د موجوده حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې باید دغه منازعات حل شي دا چې په داسې صفونو کې دغسې اشخاص موجودي نو بالاخره نو په موجوده حکومت باندې دا غږ کومه په مسؤلو چارواکو باندې دا غږ کومه چې دغه ستونزه چې ده دغه اوس چې د وردګو ورونو او د لغماني ورونو ترمنځ رامنځته شوې ده باید دا حل شي او په خپلو صفونو کې داسې اشخاصو ته اجازه ورنه کړل شي تر څو نظام چې دی هغه تخریب نه کړي اوس الحمدلله په هره سیمه کې امنیت دی سوله ده ارامي ده او قوت دی وروري ده تر څو زمونږ او ستاسو په منځ کې څوک بیا دښمني ایجاد نه کړي الحمدلله اوس په هره سیمه کې امنیت دی حق حقدار ته رسول کیږي د لغمانیانو او د وردګو ورونو ترمنځ چې کوم جنجال رامنځته شوی دی دا د دیو شخصي جنجال دی نو د دیو نه مې دغه غوښتنه ده چې باید په خپلو منځونو کې سره ورونه شي انما المؤمنون اخوه مسلمانان په خپلو منځونو کې ورونه دي په ټولو مسؤلو چارواکو باندې دا یو ځل بیا دا غږ کومه چې وروره دغه کوم جنجال چې د دوو قومونو ترمنځ رامنځته شوی دی باید په سوله ییز ډول باندې حل شي د جرګو د لارې حل شي یو بل ته باید پیغرندې ونه شي یو بل ته پیغور ونه شي موږ او تاسو ټول افغانان سره ورونه راځئ چې د یو سوله ییز افغانستان لپاره کار وکړو د لوی افغانستان لپاره کار وکړو او زموږ او ستاسو ترمنځ دغه جنجال چې رامنځته کیږي تفرقې اچوي دا نور اشخاص دي راځئ چې سره متحد شو او په مسؤلو چارواکو باندې یو ځل بیا دا غږ کومه چې دغه کومه شخړه او منازعات چې د دوو قومونو ترمنځ راپارېدل دي باید دا په سوله ییز ډول باندې په سوله میز ډول باندې حل کړي او په مسؤلو چارواکو باندې بیا یو ځل دا غږ کومه چې په خپلو صفوفو کې چې دی په خپلو صفونو کې داسې اشخاصو ته اجازه ورنه کړل شي تر څو دغه نظام تخریب نه کړي نظام له منځه یونسي نو په چارواکو باندې مې دا غږ دی په ټولو افغانانو باندې دا غږ کومه په دوو قومونو باندې چې د وردګو او د لغمانیانو ترمنځ کوم خصومت جنجال او شخړه رامنځته شوې ده باید په تاسو باندې دا غږ کومه چې باید په سوله ییز ډول باندې دغه موضوع حل کړئ ډېری ملګرو